سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د نان روغني یعنی د روغني ډوډۍ چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې او مزهدارو او خوندورو ډوډو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به 4 پیالې نورماله اوړه یعنی سپین اوړه یو لوښي ته ور واچوو. 2 وړې قاشقې مالګه یعنی یا حسب ذائقه، 1 غټه قاشقه خمیره، دا بل اول د یو بل سره ښه ولړو، میکس به یې کړو. کله چې دا ښه ولړلی شول نو بعد د دې نه به پکې 2 دانې هګۍ ور واچوو. دا به پکې هم ښه ولړو. موږ دا اوړه په ماشین جوړو، تاسو کولی شئ چې هم په دغه ترتیب باندې په لاس باندې هم جوړ کړئ. اوس به پکې نیمه پیاله تیل یعنی غوړي ور واچوو. دا به پکې هم ښه ولړو. او د لړلو په دوران کې به پکې د 1 پیاله او د 1 پیالې دریمه برخه دا شوده یعنی پی دغسې ور اچوو په ورو ورو، او دا به پکې هم ولړو. دا پی چې دي دا 350 ملي لیټرو. کله چې اوړه تیار شول نو دا به راوباسئ او دغه شان په وچو اوړو کې به یې د یو 15 منټو دپاره په لاس باندې ښه واغږئ. بیا به پې لږ غونده کې تیل په سر باندې ووهئ، تقریبا 1 غټه قاشقه، او دا به بیا د 15 منټو دپاره بیا ښه واغږئ. غږل یې د دې دپاره ضروري دي چې ستاسو دا ډوډۍ به بیا ډېرې مزهدارې او خوندورې راځي. کله چې واغږل شول نو بیا به یې دغسې راټول کړئ او 4 برخو کې به یې تقسیم کړئ، یعنې 4 پیډې به ترې جوړې کړئ. څلور پیړۍ چې د جوړې کړلې سر به یې دغسې پټ کړئ او د 2 غنټو یعنې د 2 ساعتو دپاره به یې کېږدئ چې ښه ورسیږي. کله چې ورسېدلې بیا به راواخلئ او دا پیړه به دغه رقم جوړوئ، یعنې په دغه طریقه باندې منځ به یې اواروئ او دا طرفونه به یې دغسې په یو لاس باندې نیسئ چې دغسې ډبل پاتې شي، یعنې طرفونه به یې نه اواروئ. کله چې اواره شي نو بیا به یې په سر باندې دغه تخم ور واچوئ، سپین او تور تخم دی دا. بیا به پکې دغسې سوري وکئ. تاسو کولی شئ چې په پنجه باندې پکې هم سوري وکئ. په لږه غونده کې پیو کې به 1 د هګۍ زیړ ور واچوئ او دا به ښه ولړئ.
کله دا د یو بل سره حل شو یعنی میکس شو نو په یو برش باندې به په دې ډوډۍ په سر باندې ووهئ. دا ډوډۍ به بیا ښه چمکداره یعنی ښه به بیا پړقیږي او مزهداره ډوډۍ به ستاسو جوړه شي. یو ګرم تنور یعنی اوون کې به په 250 درجو یعنی په 250 سانتیګریډ باندې د 10 نه تر 15 منټو پورې پخې کړئ. نو کله چې پخې شي بیا به دغه ښکاري. زمونږ ډوډۍ دا تیار شولې. نو که تاسو دا زمونږ ویډیو خوښه شوی وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. ستاسو نه اوس اجازت غواړو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.